په جنوا کې د افغانستان په اړه د 2020 کال کنفرانس د راتلونکو 4 کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د څه د پاسه 14 میلیارډ ډالرو ژمنې سره پای ته ورسید. تمویل کوونکو هیوادونو د لومړي کال لپاره لږ تر لږه د 3.3 میلیارډ ډالرو ژمنه کړې چې تمه کېږي کال په کال په همدغه اندازه وشي. د جنوا کنفرانس د نومبر په 23مه د سویس په جنوا کې د فنلند، ملګرو ملتونو او افغانستان په ګډ کوربتوب جوړ شو چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان حکومت وايي په ډیر قوي تعهد سره یې وکولای شول چې هیواد سره د مرستو د دوام لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي. چارواکي وايي دا مرستې باید د سولې، خصوصي سکتور د ملاتړ، زیربنا، بیارغونې او دولت سازي په مواردو کې مصرفيږي چې په مقابل کې افغان حکومت هم نړیوالو سره ژمنه کړې چې د فساد پر ضد وړاندې مبارزه، د قانون تطبیق او سولې لپاره به کار کوي. دغه مرستې به د افغانستان د بیارغونې او د سولې د دوهم سند یا ANPDF په اساس د سولې په مواردو کې د بازار او د خصوصي سکتور د حمایت په مواردو کې د زیربنا په مواردو کې همدارنګه د دولت سازۍ په مواردو کې مصرفي چې پروګرامونه به بیا جوړیږي او د افغانستان حکومت چې کوم تعهدات وکړل هغه هم د فساد سره مبارزه، د قانون تطبیق، ښه حکومتولي، د صلح مسایل دي او همدارنګه نور موارد چې جزئیات به وروسته جوړیږي. ټول ټال د افغانستان لپاره یو ډیر ښه کامیابه کنفرانس ترسره شو. د چارو یو شمیر شنونکي په سختو کرونایي حالاتو کې نړیوال په دومره شمیر کې مرستو ته قانع کول د حکومت یوه لویه لاسته راوړنه یادوي او یاد کنفرانس لپاره د ولسمشر غني له لوري د سولې او پراختیا ملي چوکاټ سند برابرول هم یو ښه ابتکار ګڼي. په دغه کرونایي حالاتو کې چې نړیوال خپل د اقتصادي مشکلاتو سره لاس وګریوال دي خو افغان حکومت بیا هم وتوانېدو چې نړیوال قانع کړي چې ترڅو افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان لپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. عام افغانان هم د جنوا په کنفرانس کې افغانستان سره د مرستو په دوام خوښ دي او له حکومت څخه غواړي چې ډیر پام د بنسټیزو پروژو ته وکړي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. که موږ د تیر کالونو ته نظر وکړو چې کوم کومکونه شوي خو په افغانستان کې به کومکونه چې په هغه ډیرو پیسو باندې شوي وو فلان وخت هغه کومکونه هغه پیسې نه دي استفاده شوي، نه دغه ملت هغه خدمت نه دی شوی. نو اوس هم موږ امیدواره یو چې دولت وشي کولی په دغه پیسو هم دوی وغواړي وطن ته خدمت وکړي یا کار وکړي، دوی کولی شي کار وکړي. د ټولنیزو رسنیو شمیر کارکوونکي هم د جنوا کنفرانس بریالیتوب د حکومت د هڅو پایلې ګڼي او وایي چې افغان چارواکو د یادې غونډې لپاره په بشپړه چمتووالي سره ګډون کړی و ځکه خبرو یې ځای پیدا کړ او مرستې وشوې. نړیوالې ټولنې په 2014 میلادي کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2019 میلادي کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې تر 15 میلیارډ ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه.